د الله بندګانو ته چا کور ته چې پردی څوک کوم خیر غوښتو له راشي نو داسې بېنوای نه راوسختی زه خو تاسو ته حیران یم چې دا ستاسو څه قسمه زړه دی که دا فریاد دې زناورو غم کړی دی د زناورو به پې جوړېږي تاسو خو د زناورو هم باتر یې غلی شه زناور خو ته خورې څنګه دې را پېښه وکړه څه ناڅاپه رالې وروره ستا نه څه پټه پناه کله چې په خور او لور داسې څه مصیبت راشي خپل مور پلار وروڼه خویندې ورته یاد شي ولې خیر شه ورور تاسو ته پته نشته په موږ څومره سختي تېرېږي څومره پورې چې کېده موږ د سختو مقابله وکړه خو سختې دومره زیاتې شوې چې مقابله یې نوره نه کېږي ښه لکه دا خبره ده نو اوس ستا څه خیال دی چې څه وکړو خانه زموږ په داجي الله رحم کړی ډېر عرصې وله ورکړي دي او الله پې رحم کړی دی خو محنت هم ډېر زیات کړی دی او که ستا د خاوند محنت شروع کړي نو زما د پلار نه زیات مال ګټلی شي او خانه چې په نصیب کې نه وي نو هغه بیا په محنت هم نه کېږي ها خورې خبرې ډېرې زیاتې شوې خو ستا په مقصد پوه نه شوم خانه تاسو له او داجي له زه ډېر په غټ امید راغلی امید دا دی چې داجي ماله په خپل جیدات کې په خپل ژوندانه حصه راکړي نو ډېره دوا به ورته کوم بس بس خورې چې نوره مخکې لاړ نه شي دا دا جرت څنګه وکړو چې د جیداد او حصې تپوس دې وکړو ولې خانه زما پلان نه دی څنګه چې پستا ته داسې په زما حق دی تا خپل حساب د خپل واده سره وړې ده تا له کالی شی دی تا له فرنیچر شی دی ستا اختر شو قدر کېږي نور ته رسې حصې غواړې خانه داسې خو ستا په واده هم خرڅه شوې ده په کار داسې دی چې تا هم بیا حصه وانهلي که د په واده خرچه شوې ده او که د پلار نه حصه لي خو دته د مور او پلار خدمت هم پاتې کېږي د مرګه پورې او دغه شان به د خویاندو او د پلار د خلکو هم خیال ساتي او بیا د خویندو غم خادي او جوړ ناجوړه هم کول دي او تاسو خو به حصه واخلئ او د خاوند کره به لاړ شئ او په یو درېیم ګړي ځای به کښېنئ او تاسو د پلار کره مېلمنو په شانتې ځئ او بیا راځئ امونږه مور پلار او خویندو ته عمر لپړئ امونږ ولې د خپل خاوند لپاره نیمګړي کوي خانه تاسو ته پته نشته چې په ما څومره سخته تېرېږي خو ځان مې نه شو شرمولی خو ډېره مجبوره شوم ځکه تاسو له رالم تا له موږ دونه غټ پټ خاوند کتلی دی دې قدرې تام نشي ساتلی خانه زما او زما د خاوند په قسمت کې به یادې کړي که نه په موږ به ولې داسې ورځې راتلې او دا هر څه ما ځان سره په خپله کړي دي او د خپل خاوند دپاره مې ناکام نه دی کړی او په خپل ځان مې ودانه وداني روانه کړې ده او خپل خاوند مې د کوره جدا کړو که نه نن به دا ورځ موږ نه وینه او ستاسو نه څه پرده او ورځې د بجلۍ په بیل کې زموږ نه میټر وړی دی او د کور کرایي را باندې هم شاټ ده او د لږو تندو سره مې وخت تېر کړی دی خو تاسو مې نه یې شرمولي زما د خاوند زما لپاره شپه ورځ په ځان یوه کړې ده او محنت کوي خو ګرانه ګراني ده بیا هم خرچه نه پوره کېږي خودکشي ارامه نه وي او شاته دا واړه نه وي ما به مخکې خودکشي کړې وه بچیا ماستر ټول داستان مو اورېد که زما دا جیدات نه وی نو ستا د خاوند به بیا څه کولی ولې د حصې لپاره خپل وروڼه خوړلي کوې او تا چې د خپل خاوند داسې په تیاره عادت کو نو ستا څه خیال دی چې دی بیا کاروبار وکړي هېڅکله هم نه داجي داسې مه وایه تا هم ما ته ونه کتل د خپلو زامنو ډله دې وکړه بچیا زما شور د ډېر لرې پورې کار کوي او زما تا ته دا مشوره ده چې د خپل خاوند دپاره وروڼه مه نیمګړي کوه د خپل پلار کور ځان ته آباد ساته ستا څه خیال دی چې زه په جیداد کې څه واخلم او بیا به وروڼه زما تپوس وکړي هېڅکله هم نه داجي چې رور یې د خور سختۍ ته هېڅکله نه شي ټینګېدی بچیا ته ولې نه پوهېږې دا زما زامن دي او زه یې ډېر ښه پېژنم داجي د خپلو زامنو دپاره د آخرت ځان مه ذمهوار کوه مزې به دې په زامن کې او په آخرت کې به حساب ستا سره کېږي چې نن دو د مظلومې خور فریاد واورېده سبا به دوی ته ستا په تکلیف هم څه احساس نه کېږي ولې دا وخت په ما راغی په تاسو او په دوی نشي راتلی که الله مال راکوي او ستاسو په شان رڼا راکوي نو زه به چېرته هم د الله نه داسې مال ونه غواړم ستاسو دا خبرې ما واورېدې ستاسو نه او ستاسو د جیدات نه زما اړه مور شو تاسو چې
داجي خو دې سم چاپی کو خو وځو سره د الله بندګانو د چا کور ته چې پردی حکوم خیر غوښتوله راشي نو داسې بېنوای نه روسختی زه خو تاسو ته حیران یم چې دا ستاسو څه قسمه زړه دی که دا فریاد دې زناورو غم کړی وی نو زناورو به پې جوړېږي تاسو خو د زناورو لږ باتر یې غلی شه زناور خو ته تو پرېږده وقاره چې دی به څنګه خپل زړه کش کړي حاجي که دا خور نن د خاوند دپاره خیرات غوښتی شي نو سباله د یو مجبوره ورور او مجبوره پلار دپاره هم غوښتی شي تاسو ولې نه پوهېږئ داجي تاسو ولې نه پوهېږئ او که نن زموږ مور ژوندی وی نو تاسو به دې ته داسې خبرې کړې وی یو طرف ته د هغې پریشاني ده او بل طرف ته ستاسو داسې خبرې دي داجي زه بخښنه غواړم زه خو تاسو ته حیران یم چې ستاسو دا زړونه د کاڼې دي ګوره وروڼو تاسو مشران یې زه خو تاسو ته ښونه نشم ښوی خو زموږ په دې خور ډېر زیات تکلیف دی او موږ له څه سوچ پکار دی که نه الله به مواب نه کړي ښه ته خو ډېر هوښیار یې موږ ته ښوونه وښایه که نه موږ له څه کول پکار دي که تاسو مناسب ګڼئ نو زه یم چې دا ډېره بوله ورکړو د کور د کرایې نه به هم بچ وي او دلته کې به زموږ سره وچه ګرمه خوري کم از کم دعا خو به راته کوي که نه لالا ګله د دماغ خراب شي دي څه وخت مخکې زما دوست خپلې خور له دیره ورکړې وه او هغې پې قبضه اچولې وه بیا تې نه وته داجي دې خو موږ ته مسلې جوړوي ګوره زموږ دا وخی زموږ سره وړوکی رالو شوی دی او زموږ سره یې ډېرې زیاتې سختې تېرې کړي دي او بیا د دې نه علاوه زموږ د دې خور هسې هم زموږ سره حق دی وروره که په مونږ حق دی نو په تا یې مخ دی او چې دومره بې خفه کېږي نو کور والا په کاری واخله او کاری والا هم ورکوه او مونږه خپلې خوښې ته پرېږده مړه او الله دې تاسو ته هدایت وکړي نو زه به څه ووایم ټیک ده لږه اختر حسینه ولې خیر شه لږه اختر حسینه سخت بیمار دی خپل لور یادی حاکم ولې بوزه ډېره ښه ده یا تعالی زه به اوس لاړ شم او دا څه شوي دي زما په پلار بچې ته رالې دا حاجي ته دومره لاره جوړه کړې تا ماته نه وي بچیا ما ستا په بېوسۍ رحم نه و کړی نو ځکه مې درته وینا نه شوه کولی او اوس چې ستا په شان ډېر مجبوره شومه نو ځکه مې درته وینا وکړه دا حاجي داسې مه وایه زه په هر حالت کې سره دوه محتاجه یم بچیا زامنین کې رالم یوازې پرېښودمه وایي ستا ټوخېدو خدمت ته نور نه یو تیار بچیا ستا په بېوسۍ مونږ رحم ونه کړو نو هغو ته هم زما په تکلیف احساس ونه شو بچیا ستا خبره ټیک وه ما پې سوچ مې وکړی زما زامن زما د مال او د روغ صحت ملګري او چې ته مې رانه ختمه شوه ته داسې یوازې پرېښودو دا حاجي داسې مه وایه ستا لور لا ژوندۍ ده چې د خپل خاوند لپاره سختې تېرولی شي ستا لپاره مې هر څه کولی شي لور خور دوا کولی شي زه ستا لپاره دوا کولی شم ستا لور به ستا لپاره کوڅه په کوڅه سرتور سر خپیال بېخپې ګرځي خو تا به نا امیدۍ له نه ورکوي چې په وخت ما ستا بېوسۍ نه کتلی او د ابوبکر خبره چا چې په چا احساس وکړو نو د هغه په بېوسۍ به خلکو ته احساس کېږي معلومه ده چې لور د زوی نه زیاته مینه وي
ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.